أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثنا یا سبحانك اللهم چې په مانځه کې د هغې ویل سنت طریقه ده، خو لیکن په دې کې یو مهمې مسئلې ته د موږ او تاسې فکر وي. سبحانك اللهم په امام، په منفرد او په مقتدي او په هر لمونځ ګزار، هغه که فرض وي که سنت وي که نفل وي، هر لمونځ چې کې په هغې کې به سبحانك اللهم یایي، دا په هر لمونځ ګزار باندې سنت ده. خو لیکن یو کس په امام پسې ودرېږي، نو آیا په ده باندې سبحانك اللهم ویل شته او که نه شته؟ نو په دغه مقتدي باندې د سبحانك اللهم ویل په هغه صورت کې شته چې امام لا قرأت نه وي شروع کړی. که امام قرأت شروع کړو نو په مقتدي باندې بیا سبحانك اللهم ویل نشته، چپ به ودرېږي. او دغه رقم ته که چیرته یو کس نه یو رکعت تیر دی، دوه رکعته تیر دي، مثلا په هغه وروستي رکعتونو کې راورسېده چې هلته امام په زوره قرأت نه کوه، نو بیا به هم دی سبحانك اللهم ورسره وایي. اما که یو کس د اول رکعت په رکوع کې راورسېده په امام پسې، نو د دغه کس نه سبحانك اللهم ساکته شوه، دی به بیا سبحانك اللهم نه وایي. اما که یو کس په دویم رکعت کې په داسې حالت کې راورسېده چې امام رکوع ته کته شو، نو دغه کس صرف الله اکبر الله اکبر رکوع ته ټیټ شو. اول تکبیر یې د نیت وتړو او په دویم تکبیر سره رکوع ته ښکته شو، ثنا یې ونه ویله، نو دغه کس اوس که دریم د امام د سلام ګرځولو نه وروسته دی هغه بقي یو رکعت کوي، نو چې دی رجیږي نو دی به بیا سبحانك اللهم نه مونځ شروع کوي. نو دغه مسئله د موږ اکثره خلکو نه هیره شوي وي. اکثره خلک بس چې راجیګ شي نو د الحمدلله نه قرات شروع کوي. اگر چې هر مونځ کوونکی چې دویم رکعت ته رجیږي، هغه به د الحمدلله نه مونځ شروع کوي، بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. اما یوازې په همدغه یو صورت کې چې امام د مقتدي نه مونځ تیر شوی دی، یو رکعت تیر شوی دی، د دویم رکعت یا د دریم رکعت د رکوع په حالت کې ورسېدو، ثنا یې ونه ویله، نو په دغه حالت کې بیا سبحانك اللهم ویایي او بیا به د هغې سره وروسته بیا رکعت پوره کوي.